په تېرې ویډیو کې مو د کسر او یو تام عدد ترمنځ د ضرب د عملیې په اړه خبرې کړې وې. ومو لیدل چې 2/3 ضرب شپږ څو کېږي. په دې طریقې کې مو هم ولیدل او دلته د عددونو په محور باندې مو هم ولیدل چې 2/3 ضرب شپږ یا د شپږ 2/3 برخه څلور کېږي. دلته په دې ویډیو کې غواړو چې د کسرونو ترمنځ د ضرب د عملیې په اړه خبرې وکړو. نو راځئ په مثالونو کې به یې وګورو. دلته یو مثال لرو 3/4 ضرب 1/2 مساوي کېږي په څو سره. موږ ویلي دي چې که چیرې د ضرب په عملیې کې د ضرب د جزونو ځایونه تبدیل کړو د ضرب په عملیې کې کوم توپیر نه راځي. یعنی که 3/4 ضرب 1/2 په دې ډول ولیکو چې 1/2 ضرب 3/4 بیا هم د ضرب په عملیې کې کوم توپیر نه راځي. نو راځئ لومړی به 3/4 ضرب 1/2 په لاس راوړو. زه به دلته د عددونو یو محور رسم کړم او د عددونو په محور باندې به یې وښیو. څنګه چې وینو کسرونه مو له یو نه کوچني دي، نو د عددونو محور به هم د 0 او 1 ترمنځ رسم کړو. د عددونو محور به د یو په اندازه باندې رسم کړو، د 0 او 1 ترمنځ. دا واټن د 0 او 1 ترمنځ دی. غواړو د 1/2 3/4 برخه د عددونو په محور باندې وښیو. نو 1/2 د 1 نیمه برخه کېږي. یعنی که دا واټن نیمه یې کړو، دا ځای به د دې واټن د 0 او 1 ترمنځ نیمه برخه وي. یعنی دا ځای به 1/2 وي. د 1/2 3/4 برخه په لاس راوړو. نو دا واټن او دا واټن هم دا هر واټن به په 4 مساوي برخو باندې وویشو، چې یوه برخه 2 برخې. زه به کوشش وکړم چې په مساوي برخو یې وویشم، 3 برخې او دا یې 4 برخې. او دا خوا به هم په 4 مساوي برخو وویشو، یوه برخه 2 برخې 3 برخې 4 برخې. د 1/2 3/4 برخه په لاس راوړو. اوس په 4 مساوي برخو مو وویشئ. د 1/2 3/4 برخه چې یوه برخه 2 برخې 3 برخې. یعنی دا ځای په دې رنګ به یې وښیو. دا ځای د 1/2 3/4 برخه کېږي، چې د 1/2 3/4 برخه یعنی موږ غواړو 3/4 ضرب 1/2 په لاس راوړو. دا ځای 3/4 ضرب 1/2 دی. غواړو معلوم کړو چې دا ځای څو دی په اصل کې، چې مساوي کېږي. صورت به د صورت سره ضرب کړو او مخرج به د مخرج سره ضرب کړو. یو کسري خط به دلته ولیکو، 3 ضرب 1 او په مخرج کې 4 ضرب 2 مساوي کېږي. 3 ضرب 1 3 کېږي او 4 ضرب 2 8 کېږي. یعنی دا ځای به 3/8 وي. خو دلته که موږ دې ټول واټن ته وګورو، د 0 څخه تر 1 پورې دا واټن موږ په 8 مساوي برخو باندې ویشلی دی. 4 برخې دلته او 4 برخې دلته. ټول واټن 8 مساوي برخې دی. نو که له دې ځای نه دا هره برخه وشمیرو، دا برخه 1/8 کېږي. د دې 8 مساوي برخو یوه برخه، دا برخه 2/8 کېږي او دا برخه 3/8 کېږي. چې بیا هم ګوري لکه څنګه چې مو دلته 3/8 په لاس راوړل، یعنی دا ځای 3/8 دی. یا هم داسې ویلی سو چې د 1/2 3/4 برخه 3/8 کېږي. 3/8. نو موږ ویل چې 3/4 ضرب 1/2 مساوي دی د 1/2 ضرب 3/4 سره. نو دلته به د عددونو په محور باندې وګورو چې آیا رښتیا هم دا خبره مو سمه ده. نو راځئ د 3/4 1/2 برخه به د عددونو په محور باندې په لاس راوړو. که چیرې دا ځل د 0 او 1 ترمنځ واټن په 4 مساوي برخو وویشو، په 4 مساوي برخو، دا یې یوه برخه، دا یې 2 برخې، دا یې 3 برخې او دا یې 4 برخې. نو دا ځای به 3/4 وي. غواړو د 3/4 1/2 برخه په لاس راوړو، یا هم د 3/4 نیمه برخه
چې د 3 پر 4 نیمه برخه بیا هم دا ځای کیږي. دا ځای لکه څنګه چې مو مخکې په لاس راوړي وه چې دا ځای بیا هم 3 پر 8 کیږي. یعنی بیا هم ویلی سو چې 3 پر 4 ضرب 1 پر 2 مساوي دی د 1 پر 2 ضرب 3 پر 4 سره چې مساوي کیږي په 3 پر 8 سره. 3 پر 8